سلامونه دوستان، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. بشیر وطندوست یم. د نن ورځې لپاره مې د انګلیسي جملې په دې شکل دي. That shop has many customers. That shop has many customers. دا دکان یا هغه دکان ډېر دغه لري، مشتریان لري. I have a pretty dog. I have a pretty dog. زه یو ډېر ښایسته سپی لرم. I listen to the radio every night. I listen to the radio every night. زه هر شپه و رادیو ته غوږ نیسم یا رادیو اورم. All of us were silent. All of us were silent. موږ ټوله چوپ وو یا مو غږ نه درلودی، ارام وو. She is about to leave. She is about to leave. دا اماده ده چې حرکات وکړي یا ولاړه سي، یعنې وتګ ته دغه ده، تیاره ده. The shop was closed when I went there. The shop was closed when I went there. زه چې کله دکان ته ورغلم یا دکان بند و چې زه ورغلم. Please answer the phone. Please answer the phone. مهرباني وکړئ و تلیفون ته جواب ورکړئ یا تلیفون کې خبرې وکړئ. She'll do it in 24 hours. She'll do it in 24 hours. دا به یې په 24 ساعتو کې ترسره کړي یا وکړي. I have a bad headache. I have a bad headache. زه ډېر بد یا ډېر سخت سر درد لرم یا پر سر باندې ډېر سخت درد دی. You must keep your room clean. ته باید خپل اتاق یا خپل خونه پاکه وساتې. These grapes are ripe. These grapes are ripe. دا انګور اومه دي، یعنې پاخه نه دي. I am glad you enjoy it. I am glad you enjoy it. زه خوشحاله یم چې تا د دې څخه خوند واخیستی. I am happy. I am happy. زه خوشحاله یم. The sooner the better. The sooner the better. هغه پارس کې موږ یو اصطلاح ورته لرو چې پیش آمد خوش آمد. هر څه چې اول بخت یا اول چانس بیا نه یا مثلا چې وایو هر څه چې دي، هر څه تیار دي هغه د یار دي. It's a pity that you can't come. It is a pity that you can't come. دا بیخي شرماوره ده یا د افسوس خبره ده چې ته رانسیه. Is he right? Is he right? آیا دی صحیح دی یا دی پر حق دی؟ He is popular among us. دی په موږ کې مشهوره څیره یا مشهوره کس دی. دوستانو، خدای دې وکړي چې په جملو باندې پوه شوي یاست. که په کومه جمله، په کوم لغات، په کوم ځای باندې کې ستونزه لرئ ور باندې پوه شوي ناست، کمنټ راته راکړئ. زه به تاسو ته جواب یا تشریح کوم درته، او زما چینل د سره سبسکرایب کړئ، د نورو دوستانو یا ملګرو سره یې شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.